دی کنزل او بدر د هغه د باندې راوړل چیرې دا کنزل جوړ نه چې دی دوی د عملی کوي تلک کنه کینه بتلګه زه خبر اورم کنه زورم عجیب بابا تیو نه ته ولا رشا هو دا مده زه خبرې وره خلا سر چې کوم دی هغه به دې پورا کنزل د باغ راوړل نو په دې فلم مې راوړل چې راوړل ما وغیرہ بس پرې تاسو دی دو سره بس ما اصل یو شیم په نور مې یو غریبانو پکې ناس کې به دې کې مشران دي ګری چاري لاړ ما یو طریقه نه د مشران باندې یو شیم نه ما باندې به تاڼه کې راپورټ کو خاد دې کوټو شاته لس مرلي وی شل کار نه ورته پرې رومې دا خو مې دي کنه شل کار تاسو تاسو کولی د بل غواره ولنټیر شل کار دې کولو ما دیو ته خپل چې کوم دی پیپ لګولې دي او هغه پیپ چې کوم دی سوري هغه نقصان شوی دی دا دیوال چې کله دی کچا دیوال والے پسخې دیوال او سره د یو دیوال جوړو کنه هغه کې موږ درار رالو ځکه کلمې سره یو چې شل کاله پنځل لس کاله وړاندې را دیوال چې کوم فرق راغلی دی کنه یو خبرې نه روکې ناوی ولا نه پرېدم کنه او ډن می جوړ خپل ځای کې می جوړ کړی چې کله د ما سره داسې کار ضروري ختمه کړل ډنډ ما جوړ کړی خپل ځای کې مې جوړ کړی هم پوخ مې جوړ کړی او بوه تور پرېږدم چې په ډنډ دې تش کومه ما ګوره پیره جګوله خبرې د ښکلو کې یار خو چېړه دې خوشحاله ورته لس بار لیم پرېښوي چېړه دې خپه دی نه پرېږدم زور دسته جار نشته بل څه چې کوم کور ولا ما ورکړی دی د دې ما ورکړی دی ما ډنډ جوړ کړی خپل ځای کې مې جوړ کړی نه پرېږدم دا بنیادونه یې ویسته موري چې جندې یو دا دیوال د چا عاجز دی دا دیوال د چا دی دا دیوال د چا دی دا زمانه کمرو دی او دا پټه د چا دی پټه خو زده دی حجی زموږ یو خدا زموږ بګي وراثت یو وراثت ولا برستو خبرګو ها دی د دې پولی نه دی خوستا څه خو نه کنه ا وراثت پرې ده کمې پولی د دې ستاد دی دیوال نه تا خپل سفوت دې نه پرې هيګا دا لګاوه د دې بدل کې معنا 15 مرلي شل کال شل کال د مدري جنګ وړيږي موري ما مور ته وی چې دا دماغ زونه په زمانه کې خیر دې د دې ور دې بس مونږ دا دې بچي پیره دا دې دماغ پسواله دره دا دې کې حقدار ده کومي وادي ته کې نیمه جوړ کړی دا لارې ولا ور کړی هم سره بدل کړی مو سینې را کړی د کور دا د بدلون خبره ده دا ما ولا کور ور کړی مال کور سره کړی مال کور سره کړی دا کور را کړی چې شو نیک سره بدل کړی سره کاله مخکې ٹھیک شو او دا نه دا پټه مول ور کړی ٹھیک شو د کور سره لګیدلې خلارم سره سشتا او دا لارم مول ور کړی د کور لا دا مول بیٹک مول نیم بیٹک ور کړی دا لار تاسو دی پټی لور کړی دا مدل ور کړی د کور لا د کور لا ور کړی ضرور لا دل ور کړی خدلا دل وی نیک کړی او نکدي په خپل پټی کې دا ګوټه ور کړی دا ګوټه ور کړی نیم مجره ور کړی والا ٹھیک شو او دا پټی مول ور کړی کور کې لا موږ په مسله را کړی شل غاله مخکې کې ما ګوټه باندې کړی خبر کې دوه کومه د برګری کار راکا چا کار راکا ما خو دې کاری ورته په کومه کې مونږ ولا اجازه ورکړو دې وایي تر دې په پروفیسور بدل باندې زموږ په خوا د دې کې ما پرته اصول پټو کې 0% مال نه راکړي بس تاسو ټول په خپل ځای کې نه تاسو له بعد له خبرو کا خو شارټ کټ راځي دي چې کوم خبرو کې د مور برخه دي چې ما خپل ته سوي ته بوله ورکم کدي کې وراثت بس خبر ختم دغه خبره ده چې بدلون کوم کار ما پروفیسور له واده ورېدل د دې لپاره وراثت ده کنه چې کومه قبضه ده دې دانی یاره خو په پټوار به وګاسانه مشکل کار نه دې خبره پټوار نه ما د پروفیسور سے چې د مور په حق کې ستا مور پسې وراثت تلې نو به د پټوار پکاته کی کنه بھائی نه نه دا قبضه مله دا قبضه ده د پلاری سو غوړو د بدلون غوړو د مور غوړي کنه دا صرف زمانه زیات تاسو پی اغوسه سړی کنه عجیب بابا ته په رسیدلې په جرګه کنه بنیاد خو 5 کنال لې کنه
بقولی دا دی کس ارشاد نامه ده کنه دی وای چې ما امتی اجي سے پټي مالک تی اپانچ کانال والا چیرې دا پټي د نما خستو زما سره خبر روانه وا خو زه پکې چې لیله لاړم او چې زه پکې چې لیله لاړم نو زما د ارور یا د ترزوی یا څه ډیر لګي شو دا پټي واخښتو زمونږ د چې کوم ناسو ټول د پاره د الله ناسو کوم درته محمد ترې ناسو او کتا سوې زما په خیال چې ان شاء الله دې کې به یوم دا سینې چې هغه ته به ویلي چې 1 لک روپۍ به درکوم خو مال دا جرګه وګټه دا ډېر ژوند مې تیر کو لګ مې پاتې دی نو که زه تا نه غواړم نو بس الله ته خو زما ذات ته پته لګي چې بس دې خو ما ته محتاج نه دی امن محتاج دی نن چې دا څه او تاسو دلته ناست یې ګوره هسې نه یې ناست تاسو له الله رب العزت یو مرتبه درکړې ده مرتبه درکړې ده څه به د هغه کساني څه به د ده کساني هغه به په زرګونو کسانو کې تاسو 2-3 کړي دغسې بابل هم کړي خو که زما او ستاسو دا درې چې ناست یو درته که د دوی نه لږ غلط فهمي وشوه او د خپل فریق دپاره دروغ الایمان خراب کو دا خلک به په جیدات مزې کې خو زموږ آخرت او دنیا دواړه تباه شي ګوره دا کورنۍ ډېره کافي کورنۍ لویه کورنۍ ده او ډېره ښه کورنۍ ده بس صرف بنیاد دا 5 کنال دی د دې 5 کنالو والا خبره کوو چې څوک او څونه کو اجي صاحب نه بسره د درې تاسو کوم تاسو اوري اجي بابا आवाज اوري دا 5 کنال تا په پروفیسور صاحب خرڅ کړي جی د دې نمخ کې ارشاد صاحب تاسو خبرې شوې سره مې خبرې شوې وي د مسیرو یو سړی هم ژوندی دی څنګه مې هغه مې راوستو رضوان نامه جرګې مرګې هم کوي چینګې لنډې تاسو مسیرو هم کوي او دې اکرام الله دلته خان اکرام الله خان کا کم یو دلته نوکری و بدل ته خو سره یو خان دی هم مسعود خجی وای خبره کوه هغه دو ماته وی چې زه نیم برابر چې ته نه برابر ارشاد ویلي چې زه نیم برابر تا ورته ویلي چې زه دا پټې خرصوم او ما بار به راته ویلي چې خرڅه ما یو خرصوم د وی زه نیم برابر بیانم لیکلی شوی نه بابا دلته ته غلطېږي معافي غواړم خو ریلیکس ودرېږه بقول استاد اخلي ته وی چې یاره د به بار بار تنګولم چې دا پټې خرڅې او بل خبره تاسو کوي چې دی وي چې د نیم تیار نیم برابر نه بیا دا تاسو ولې کول چې دا پټې خرڅې دا تاسو نه ولې کولو دا خو د به خلکو تم ویلي چې یاره هغه پټې خرڅې تاسو ولې کنه دې نظیر اجي صاحب ته نظیر کوم اجي صاحب کوم پروفیسر اجي صاحب زما مقصد دا دی کنه خسړې خولې سړې او لکه زما ستا بغیر د دنه او د دنه او د دې لګنه زموږ ټول خپې بزوړندې دي او بغیر میجر صاحب عمل لګته زموږ خپې زوړندې دي قبر ته ورنږدې دي ګوره چې یو خبرم دنه دروغ وته نو ستا به آخرت خرابې زموږ ودی پکې سم نشته اجي صاحب دا پټې تا نه اخیستو ارشاد یا نه اخیستو نو چې تا کله خرڅولو دي یو منټ کنه تا سره ستا دې پټي سره په مخې ته لاره ده او ښي لاس ته هم تا سره ارشاد دی او ګس لاس ته هم تا سره ارشاد دی دی کنه خو تا نه په دواړو پټو منځ کې ستا پټی پروت دی تا نه خو زیات حق د دو پولو شریک دی کنه الله یو منټ اخو پرېږده کنه نو تا دې سړي نه ارشاد نه تپوس کړي دا پټی خرڅوم ما به سره تاسو کو زماره کوم کبه مالک نه دا خو د موږ پښتو ملک دا شتا ګوره پیرا ته مالک الله مالک کړي خو چې پټه خرصوم الله کزه غلطي کوم راته وایا زه چې پټه خرصوم نو زه به اول ګوره زه ناسم کنه خو زه د خپل ځای خرصوم نو زه به اول خان نه تپوس کوم بیا به د خپل منبر سره مطلب چې تی خلی چې دا دواړه انکاری شنو دی بیا په د خرصول ټول ته پته و یو نه د ما ورونو ته پته و لانجه دي جوړه کړې ده کینا لانجه دي جوړه کړې ده کینا ها اجي سه اوس کینا مشره کینا لاله تاسو خبره کول غواړي ما سره د پوینټون تاسو تر راځل وګوره مونږ خو لږه غلطي وکړو خو د دې دواړو کورونو پورانی کې دومره حد ته ورسېدل ما په پروفیسور سره یو سوال وکړو چې مخکې د نو غوست اوس غواړي د موري سا
تاسو په دې پوه شئ که نه مقصد زما همدا و چې مخکې د نه غوښتو اوس دا یو د 5 کانالو مسله راغلې ده تو د مور حق ته ورسېدي هغه کم حد ته ورسېدل پکې څومره درخواستونه شوي دي نو که دا یو مونږ تاسو ټول مشترکه وله د 5 کانالو مسله حل کړو دا نور به اټومیټک ختم